یو انګریز دی ادیب پخوا تیر شوی دی ډېر مشهور ادیب تیر شوی دی د انګریزانو برنارد شو د هغه نوم دی هغه وی دا ټوله دنیا دا اوس چې کوم هغه خپل وخت یادوي وی دا ټوله دنیا ضرورت لري داسې سړي ته لکه څنګه چې په تاریخ کې تیر شوی دی او د هغه نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم حالانکه دا عیسائی دی ګورئ کرسچن دی وی دا ټوله دنیا داسې انسان ته ضرورت لري که داسې انسان پې مشر شو که نه د دې دنیا د نظام وی ټول برابرېږي د هغه په خپله دا خبره کوي که چېرته وي دا سړی بیا راغی او مشر شو نو زموږ دا مشکلات زموږ دا مسلې دا ټول به حل شي یو کاتب دی لیکونکی دا مړ دی انګریز کافر د هغه نوم دی مایکل هارټ هغه یو کتاب لیکلی دی کتاب سل هغه کسان په تاریخ کې چې تاریخ یې نشي هېرولی دا د هغه کتاب دی سل هغه کسان چې تاریخ یې نشي هېرولی او تیر شوي دي تاسو ته دا پته شته ده په دې کتاب کې په سر کې دا خبره لیکلې ده وایي په دې سلو کسانو کې د ټولو نه اعلی ترین انسان هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی د هغه دا خبره ذکر کړې ده خو وایي تاسو به لوستونکو ته وایي تاسو به تعجب وکړئ چې ما په دې سلو کې دی څنګه غوره کړی دی نو هغه مې په دې غوره کړی دی چې د ده تاریخ راواله او ویل ولا د اول نه د اخره پورې تا به حیران کړي چې دا څه ناشنا انسان دې دنیا ته راغلی وایي دا یو سړی دی په دې ټول تاریخ کې د دنیا په دې تاریخ کې هغه دا وایي دا یو سړی دی چې دی کله مشر شوی دی نو دی په دینی خبرو کې هم کامیاب و په دنیوي کې هم کامیاب یعنی دنیوي کامیابیان هم دته میلاو شوي دي دینی کامیابیان هم دته میلاو شوي دي اگر که هغه د دین نه مني خو معنی دا دی چې دې سړي د خپل دین دپاره ډېر کار کړی دی هغه یې مني خو نه خو هغه صرف دا وایي چې دا سړی په تاریخ کې هغه سړی دی چې دی د خپل دین دپاره ډېرې کامیابیانې ترلاسه کړي دي او که دنیا ته یې راشي نو لویې لویې فتحې دې سړي حاصل کړي دي او وی بیا شاته داسې خلک پرېښودي دي چې هغه ټول د ده په نقش قدم روان و نږدې و چې دا ټوله دنیا یې فتحه کړی دا دغه انګریز دا خبره کوي بلکې د انګریزان د هندوانو هغه مشر مهاتما ګاندي چې ورته ویلی کېږي مهاتما ګاندي دا وایي ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سیرت وکتو اولنۍ برخه ورپسې مې دویمه برخه هم وکته نو دا دویمه برخه چې مې وکته او ختمه مې کړه نو په زړه کې مې بیا هم یو تنده پاتې شوه چې زه د دې سړي په باره کې نور څه مې زده کړم وایي په دې کې څه شک نشتی چې د ملیونونو انسانانو زړونه د انسان ګټلي دي یعنې په خپله دې ته متاثره دی ځکه وایي دویمه برخه مې پوره کړه او بیا مې په زړه کې تنده شتي چې د دې سړي په باره کې نور څه زده کړم زه دا وایم چې کوم انسان په دې یعنی مرتبه کې دی چې دشمن د هغه غلی نشي پاتې کېدی د دې نه چې د هغه صفت وکړي په خپله لګیا د هغوی صفتونه کوي دا انسان چېرته داسې کار نشي کولی چې هغه دې ناروا وي او هغه دې نامناسب وي